ما رانجه چیړی یارانو ما باڼه چیړی یارانو ما رانجه چیړی یارانو ما باڼه چیړی یارانو نن مې ډېر زړګی خفه دی نن مې مه چیړی یارانو زه خو ستاسو مشغولتیا یم خو خدای مه کړه که څه شومه زه خو ستاسو مشغولتیا یم خو خدای مه کړه که څه شومه بیا به څوک چیړی یارانو بیا به څه چیړی یارانو وی ستاسو دا عادت ښه نه دی اسرائیل چې شپېلی ووی دی باله راویښیږي ستاسو دا عادت ښه نه دی تاسو مړه چیړی یارانو هسې نه چې په نشه کې چېرته بل څه بل څه ووایي هسې نه چې په نشه کې چېرته بل څه بل څه ووایي منیر څکلي دي نشه دی منیر مه چیړی یارانو ګرانو ملګرو ستاسو ورور ستاسو ملګری صاحب مانیروال یم او پروګرام ادبي ملګرو کې یو ځلې بیا تاسو ته مخاطب شوم او ملګرو راغلی یم د مردان یو ډېر تاریخي کلي فاطمې ته راغلی یم چېرته کې چې زمونږ ګران ملګری زمونږ قدردان ملګری امین الحق امین صاحب پاتې کېږي چا چې د پښتو ژبې دپاره لی پلی منډې والي دي او سوچ یې کړی دی او فکر یې کړی دی او شعر یې لیکلی دی د هغې سره سره د قوم د بچو ډېر زیات خیال ساتي په یو سکول کې استاد دی نو کوم سړی چې استاد وي د هغه ذهن د تسکین صاحب د خولې نه مې اورېدلي دي بخښنه غواړم دا خبره دی موقع مناسب سره کومه چې هغه وایي ما دومره په شاګردی کې څه نه دي زده کړي څومره چې ما په استادی کې زده کړي دي ما هر څه کتېدلي نو هغه هر کتاب کتلی دی هر درد یې زغملی دی او هر فکر یې راوړی دی هغه راډیو وول هغې سره یو څو خبرې کوو هغې نه پس پتې نه شعرونه ورو امین الحق امین صاحب پروګرام کې درته په خیرالي وامه ډېره مننه ډېره مهرباني تاسو ته هر کله وایو مونږ چې په دومره لنګ تنګ وخت کې تاسو خپل ټیم وباسئ چې هر څوک په خپلو کارونو کې مشغول دي د هغې باوجود تاسو ځئ او د ملګرو سره ملاقات کوئ د ادب په سلسله کې نو یقین وکړه چې په دې دور کې دا د پښتو ادب ډېر زیات خدمت دی او زه ډېره زیاته ستاینه کوم ډېره زیاته مننه او مونږ هم ډېر ملګري به د دې نه خبر یو چې مونږ هم 24 ګنټې ډیوټي کوو خو چې ستاسو غونته کې شاعر ملګري سره کښېنم او شعرونه ترېنه واورم په ایمان چې هغه ستړی مې دمه شي او غواړم چې خپلو مینوالو ته ډېر ملګري دي بیا کمنټس کوي چې یاره ته ډېرې پخې خبرې کوې او ډېرې کوې مونږ ته به شعرونه وایي د هغې د مینې لپاره ما 2 غزلونه 3 کړي غواړم چې په توده کې ورته غزل ډالی کړي چې خوندونه ترې واخلي ډېره مهرباني هسې ستاسو خبرې خو هم د شاعرۍ نه کمې نه دي ډېرې مزېدارې دي بهرحال ستاسو فرمایش دی نو زه به ته ول یو تازه غزل ووایم ارشاد چې ډېر معصومیت دی ستا په سترګو کې ډېر معصومیت دی ستا په سترګو کې خوښ مې دا صفت دی ستا په سترګو کې ډېر معصومیت دی ستا په سترګو کې خوښ مې دا صفت دی ستا په سترګو کې نشته په شبنم کې په ګلونو کې نشته په شبنم کې په ګلونو کې داسې نزاکت دی ستا په سترګو کې او ګوري که کاږه خو رسا زړه ولي ګوري که کاږه خو رسا زړه ولي دغه یو عادت دی ستا په سترګو کې او وي که په نه نه به په خوله دې څنګه ومنم نه نه به په خوله دې څنګه ومنم مینې ته دعوت دی ستا په سترګو کې او وي که په دنیا کې د جنت وجود وي که په دنیا کې د جنت وجود ما لره جنت دی ستا په سترګو کې او تلم که زه امین خو تلې څنګه وم تلم که زه امین خو تلې څنګه وم پاتې شه مینت دی ستا په سترګو کې زما زړه زما د سر خبره نه اوري زما زړه زما د سر خبره نه اوري او ماشومان د چا اکثر خبره نه اوري او محبت خو د زړګي ګټلو نوم دی محبت خو د زړګي ګټلو نوم دی کنې څوک په د دلبر خبره نه اوري او عمر ټولې د ګلونو خوا کې تیر کو عمر ټولې د ګلونو خوا کې تیر کو اندلیب ته د ډنډر خبره نه اوري ملګرو د امین صاحب نه تاسو غزل واورېده خو داسې په یو غزل باندې نه پرېږدو داسې ملګري موږ ته ډېر زیات کم میلاویږي په ګوتو باندې راځي نن په ګوتو باندې راغلی دی غواړم چې ډېرې غزلې ترنه ریکارډ کړم او تاسو ته یې ډالۍ کړم او امین صاحب خپلو مینوالو ته بل غزل هم ډالۍ کړه چې خوندونه ترې واخلي ډېره مننه بل غزل به درته دا ووایم چې
مسکا چې دې د شونډو په سرونو لوبې وکړې مسکا چې دې د شونډو په سرونو لوبې وکړې د مخ په آینه کې د رنګونو لوبې وکړې مسکا چې دې د شونډو په سرونو لوبې وکړې د مخ په آینه کې د رنګونو لوبې وکړې رباب هم خو خاموشه له سازونو نه محروم وم رباب هم خو خاموشه له سازونو نه محروم وم ګویا دې کړم چې تا مې په تارونو لوبې وکړې او بیګا لکه ماشوم ځان مې کلار پکې لونو کړو بیګا لکه ماشوم ځان مې کلار پکې لونو کړو اوده شم چې مې ستا په تصویرونو لوبې وکړې او ستا یاد سو تیندک لکه د خپې د زخمي ګوتې ستا یاد سو تیندک لکه د خپې د زخمي ګوتې په غېږه د پرهر کې مې دردونو لوبې وکړې او بې حسه مو منونکي د الفت نشو امینه بې حسه مو منونکي د الفت نشو امینه او که ډېرې ورته مونږه په ځانونو لوبې وکړې ډېر خو خپله بېوسي به راته یادوي خپله بېوسي به راته یادوي او ستا بېوفایي به راته یادوي سر که مې د مرګ په کمر ولګي سر که مې د مرګ په کمر ولګي ستړې زندګي به راته یادوي او کومه چې مې ستا په نامه کړې ده کومه چې مې ستا په نامه کړې ده هغه شاعري به راته یادوي او خپله فقیري به رانه هېره شي خپله فقیري به رانه هېره شي او ستا عزیز خاني به راته یادوي ملګرو فاطمه یو داسې کلی دی چې دا نه چې صرف شاعران پیدا کړي دي ډاکټران پیدا کړي دي انجینران پیدا کړي دي په شاعرۍ کې یو ځان له انداز یو ځان له نوم لري شاهد علي شاهد پیدا کړی دی چې هغه په دې کلي اوسېدونکی دی د دې کلي پیداوار دی او بیا یې داسې ملګري دي نو بیا خو به خامخه په غزل کې خواږه لري درد به لري فکر او خیال به لري ورځو او بل غزل هم د امین صاحب نه اورو چې خوندونه ترنه واخلو یو بل غزل دی چې وایي داسې نری چې سر کې لار وباسي داسې نری چې سر کې لار وباسي ما به د کار او د روزګار وباسي ډېر خو او ستا کاڼي زړه کې به ځان ځای کړم زه ستا کاڼي زړه کې به ځان ځای کړم زه لکه چینه چې غر کې لار وباسي ډېر خو او بس د راتلو تکل دې وکړه که نه بس د راتلو تکل دې وکړه که نه ما نه به سا د انتظار وباسي بس د راتلو تکل دې وکړه که نه ما نه به سا د انتظار وباسي او خدای خبر ولې بدګمان دی په ما خدای خبر ولې بدګمان دی په ما یره به څنګه د زړه نه یار وباسي او ساده امین تش محبت پیژني ساده امین تش محبت پیژني خلکو خیار دي ځان له کار وباسي ډېر خو ډېر خو ګرانو ملګرو امین صاحب نه تاسو غزلې واورېدې او هیله لرم چې د ژوند څو ګړی لازې په پېښې تېرې شوي وو د هغه ملګرو یو جهان مننه کومه څوک چې زموږ نه غوښتنه کوي څوک چې زموږ دا غږ اوري زموږ پروګرام خوښوي ډېره زیاته مننه یې کوم او دا پښتو سره د مینې یو ثبوت دی چې تاسو یې موږ له راکوئ موږ هم ستاسو دغې مینې را په مخه کړي او داسې ملګرو سره مخاطب کوم وایي دا ته چې ځې اخیر به لاړ شي او ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما نو ملګرو جدایي به هم راځي که ساګانو بې وفایي ونه کړه او مرګي پرېښودي نو ډېر زر به وي چې په بل پروګرام کې به هم دغه شان د یو استاد شاعر د یو رک ملګري سره بیا مخاطب کیږو در هغه دمه پورې خپل قربه صاحب مانیروال له ورکړي اجازت چرته هم چې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان